نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بخاری شریف روایت دی چې زه ستاسو څخه ځمه زما د رخصت وخت را نږدې دی خو واورئ صحابه کرامو په تاسو کې ما یوه فتنه ډېر مضره فتنه نه ده پرېښې سوا د ښځو څخه من فتنة النساء د ښځو فتنه چې کوم ده دا ډېر ذلیله فتنه ده او په بل روایت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي النساء حبائل الشیطان دا د شیطان جال دی شیطان چې عام طور جال د چیز دپاره وي که یو ښکاري یو ښکار نسي نو په سارا کې جال واچي ښکاري هلته یو څه دانه ور واچي نو مرغه خپله راسي په جال کې بند سي د شیطانانو جال چې شیطان غواړي شیطان ښکاره دی چې غواړي یو مسلمان په ساو کې د ښځې په شکل باندې یو جال وغورځي دا مسلمان په دا ښځې په جال کې په ساو کې هلاکت ته ورسي تاریخ په دې ګواه دی شیطان څومره انسانان و هلاکت ته د ښځې په وجه رسولي خدا بېله موضوع زموږ ستاسو موضوع د دنیا څخه بې رغبتي کول د دنیا څخه ځان راټولول دا ترغیب والترهیب یو بل حدیث کې دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا حلوة خضرة دنیا خوږه ده دنیا زرغونه ده شایسته ده مثل او دنیا په مثال د غنمو ده مثل البقل په مثال د غنمو د دانې ده الذي ينبت من الارض هغه غنم چې د مځکې څخه راپورته سي او چې ورته وګوري حیوانان ډېر خوند ورکړي وتأكله البقر والإبل والغنم فإن طعمة الحلوة بیا چې دا غنم زرغونه وي غویي غوا اوښ ډېر په شوق یې خوري ولې خو ډېر خواږه وي د حیوانانو دپاره بیا دغه شی د ټولو خوږ وي د هر قسم خواهشات څخه دته تېر دغه خوره کوي نو ولو تركت المواشي تأكل منه ما أرادت لأتخمت ثم تموت کته چیرې ووایه چې دا خپل حیوانان خپل طبیعت ته هیله کوي چې څونه خوري هغه وخوري دا حیوانان به دا واښه خوري اخر به ټمبه سي ثم تموت بیا به مري یا به چاړه به راتېده بل لاره نشته ولكن الله عز وجل جعل أكلة الخضرة من المواشي مثل البقرة تأكل ما يكفيها ثم تركنا إلى الشمس لكن الله جل جلاله دا دنیا جعل أكلة الخضرة یو زرغونه واښه پیدا کړی دی که چیرې د زرغونو واښو لره انسان حیوانان ورېله کې دومره د ده د کفایت په اندازې اورېله کې برته را وګرځي او لمر ته کښېني بیا لمر ته دی سره وغوړېږي او شخوند پر ووایي دا حیوان چاغېږي هلاکېږي نبی علیه الصلوۃ والسلام په حدیث کې د دنیا مثال په همدغه وجه موږ ته بیانوي رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان دپاره دنیا هم داسې ده لکه زرغونه واښه چې راشنه سي که چیرې دا انسان بې تجربې لکه حیوان چې بې تجربې دي د واښه په خوند په لذت باندې د ده په خوږوالي باندې دومره محب سو چې خپل ځان هلاکت ته ځینې یوسي خوړی اخر ځان یې ټمبه کړي خلاص که چیرې یو مسلمان یا یو انسان دنیا ته دومره ځان ورله کړي د دنیا په لذت دومره ځان اخته کړي چې خپل ځان یې یوسي چې زه په دې باندې زما هلاکت یې زمرم خوري راټولوي ګټي اخر د دنیا د محبت په وجه درواغ وایي سود کوي ځان تباه و برباد کړي هلاک کړي د هغه حیوان په مثال باندې دی چې زرغونو واښو غنمو ته ورله کېدی خوري د غنمو د خوږوالي د وجې څخه د ځان هلاکت ځینې اخر حیوان ټمبس ختم